ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سره بټن باندې کلیک وکړئ، یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوو ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره بنده د خدای په امت د چای محمد رسول الله په ملت د چای ابراهیم خلیل الله په ذرلت د چای بابا آدم علیه السلام په دوستا د چای شهریار مصطفی په مذهب د چای امام اعظم سید امام اعظم سید چا په مذهب خپل په مذهب خپل مذهب یې څه شي دی آیات او حدیث آیات کول چا او حدیث کول چا آیات کول خدای او حدیث کول محمد رسول الله ته مسلمان یې که دې پلار یم مسلمان دی زه مسلمان زاده یم که کومې ورځې مسلمان یې ورځ د میثاق شپه وه که ورځ نه شپه وه نه ورځ یم نور د خدای ستا مسلمانۍ کې شک لرم زه شاهد لرم شاهد یې څه شي دی کلمه شهادت ویې وایه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له اشهد ان محمدا عبده ورسوله پر څو قرآن یې ما راوړی پر څلورو ویې وایه تورات انجیل زبور فرقان پنځنۍ مسلماني که نظره څه معنی کاپ کلمه نوم نماز ری روژه زی زکات یې حج خدای څه معنی خدای خود پیدا څه معنی موجود بذاتي څه معنی خدای خپله پیدا شوی نو ټوله بندګان د پیدا خدای ما چې وساته ولې په څه شی راکاږي په کلمې ویې وایه لا اله الا الله محمد رسول الله خدای ما چې ولاړ چې په څه شی راګرځي کلمه شهادت یو د ښې راځي یو د پاسه د ښې را سلام کوي که د پاس خدای چې دې څه به نه وي کړی امر یې فرضای کړی نه مې ترک کولی امر یې څه شي دی نه یې څه شي دی امر یې ورب که نظره کاب کلمه نوم نماز ری روژه زی زکات یې حج نه یې څه شي غلا زنا گوشگری غیبت پیش کو فساد هلته یوه ولا بویږ دوې خښتې په غان یو پر دې غان یا پر یې غان یو آمده یا په خره په اومي اودس وکړه په پښې نه په پښې اودس وکړه نه په اومي پر ولي اودس تازه کوم څو کتابه دي څلور څه نومېږي تورات انجیل زبور فرقان پر چا نازله شوي یو پر موسی علیه السلام یو پر عیسی علیه السلام یو پر داود علیه السلام یو پر محمد علیه السلام بنده د چا بنده د خدای په امت د چا محمد رسول الله د چا زوی و د عبدالله زوی و عبدالله د چا زوی مطلب زوی و مطلب د چا زوی د اشوم زوی و اشوم د چا زوی د مناف زوی و په سر څه لري تاج دولت په غوږو څه لري اذان اقامت په پزې څه لري بینایی محمد په سترګو څه لري نور رحمت په خوله څه لري کلمه شهادت په تندي څه لري سجده محمد په زړه څه لري یقین صداقت په لاسو څه لري د لاس په سخاوت په پښو څه لري ماجت لار د شریعت